د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په پام کې لري چې د کابل ښار په بازارونو کې د غیر معیاري بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي. د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس عبدالباري عمر وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب د هیڅ ډول کار نه دی سوی او د کابل په شمول د افغانستان په ټولو بازارونو کې غیر معیاري او تاریخ تیره خواړه پلورل کیږي چې خلکو ته یې ګڼې روغتیایي ستونزې راولاړې کړي دي او تر دې وروسته به یې مخنیوی کیږي. د غذایي توکو خوندیتوب په ټولنه کې یو مهم رول لري. که په هر ټولنه کې په هر هیواد کې غذایي مواد خوندي وو، هغه به مؤثر وي، هغه به مثمر وي او د ډیرو ناروغیو څخه به مخنیوي شوی. د کابل ښار اټیوال وایي چې مخکې تر دې به بازارونو ته تاریخ تیره غیر معیاري او بې کیفیته خواړه ډیر راتلل، خو تر سیاسي تحولاتو وروسته د غیر معیاري خوراکي توکو واردات بند سوي دي. اټیوال وایي چې د ډیرې خوراکي توکو تاریخ د لارې په اوږدو کې پای ته رسیږي چې په لویه کچه سوداګر بیا دغه تاریخ وربدلوي او په غلط تاریخ باندې بازارونو کې پلورل کیږي. هغه کوم مال چې قاچاقي راځي هغه بې کیفیته مال هم راځي. صاحب د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی. هغه کوم شی چې ډیر با کیفیت دی چې نه اخلي، مشکلات اقتصادي ډیر زیات دي. هم معمولی شی اخلي. عام وګړي هم د خوړو له ټیټ کیفیت او لوړو قیمتونو څخه سره ټکوي او وایي چې خوراکي توکي د ګټې پر ځای ورته تاوان کوي او په ټولنه کې د بې شمېره ناروغیو د رامنځته کېدا سبب سوي دي. کابل ښاریان له نوي حکومت څخه غواړي چې د خوراکي توکو پر وارداتو باید کنټرول ولري او نور اجازه ورنه کړل سي چې بازارونو ته غیر معیاري خوراکي توکي له چک او معاینې پرته عرضه سي. په هر کور کې ناروغان دي، ټول تاثیر د بې کیفیته او تاریخ تیره خوړو ده. مګر دا چې اقتصاد خراب دی، خلک په یو څه ټیټ قیمت هماغه خراب شیان اخلي. موږ له خپلو سوداګرو څخه هیله کوو چې یو څه با کیفیته او سم خوراکي توکي راوړي، که قیمت یې لږ لوړ هم وي پروا نه کوي، خو چې څوک ناروغه نه کړي. اوس مهال په بازار کې ټول توکي هم بې کیفیته دي، هم ګران دي او هم انسان ناروغه کوي. بلخوا د اعظمي سیستم اړوندو ناروغیو متخصص ډاکټر حفیظ الله وردګ وایي چې د غیر معیاري خوراکي توکو له کبله ډیری وګړي د اعظمي له ستونزو سره مخ دي. د ډاکټر حفیظ الله وردګ په وینا چې د بې کیفیته خوړو له کبله د ماشومانو رشد او وده هم له ستونزو سره مخ شوې ده او نسي کولی چې سالمه وده وکړي. د سالم روغتیا او رشد لپاره لوړ کیفیت لرونکو خوړو ته اړتیا ده چې باید په بازارونو کې کنټرول سي. او بل دا دي چې اکثریت دو زهري تاثیرات لري. د مثلا خوراک که تاریخ تیر شوی وي کیدای شي سبب د اسهالات شي، کیدای شي نور ډېر مریضای تسمم مختلفو سیستمونو د بدن سبب د تسمم شي. د خوړو او درملو د خوندیتوب ملي اداره داسې مهال په بازارونو کې د خوراکي توکو د ټیټ کیفیت او معیار خبره کوي چې ډیری خلک د بې کیفیته خوړو له کبله د ناروغیو له زیاتېدا سره ټکوي. مریم هوتک، CMG، کابل.